अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زه شاهد جان صاحب د خبرو سره ټکي د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې د خلکو د شناختی کارډونو بندولو په اړه د نادره لخوا تفصیلات مخې ته راغلي دي. د بلوچستان های کورټ د ګیس د پریشر د کمیدو اضافي بلونو د ګیس اوریدنه وشوه. د خبرو تفصیل تیرو 15 کلونو په ترڅ کې د خلکو شناختی کارډونو بندولو په اړه د نادره لخوا تفصیلات مخې ته راغلي دي. د رپورټونو له مخې دا تفصیلات پارلیمان ته وړاندې شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د تیرو 15 کلونو په موجودګۍ کې 1800 یو کم 50 شناختی کارډونه بند شوي دي. په رپورټ کې انکشاف شوی چې نادره مختلف الزاماتو په تور پر باندې د خلکو شناختی کارډونه بند کړي دي او دې بلاک فیصله د تفصیلي انکوایري په اساس شوې ده. په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ډېر شناختی کارډونه خیبر پښتونخوا نه بند شوي دي چې تعداد 15983 دی. له بلوچستان نه 10583، له پنجاب نه 14540 او له سند نه 9600 کارډونه بند شوي دي. دې نه علاوه رپورټونو له مخې په اسلام آباد کې 1320، په آزاد کشمیر کې 446 او په ګلګت بلتستان کې 230 شناختی کارډونه بند شوي دي. نادره په تیرو 15 کلونو کې 4460 کینسل شوي شناختی کارډونه هم بیرته فعال کړي دي. خو اوس هم نادره کې 14613 بند کارډونه تصدیق عمل په طرز کې دي. د بلوچستان های کورټ د ګیس د پریشر د کمیدو اضافي بلونو ته کیس اوریدنه وشوه. عدالت سوی صدرن ګیس کمپنۍ ته امر وکړ د ګیس پریشر بحال کړي او بلونو باندې اضافي چارجونه بندیز ولګوي. نن د بلوچستان های کورټ د جسټس کامران ملاخیل او جسټس شوکت رخشانی په شول 2 کسانو باندې مشتمله بنچ د ګیس پریشر بحالیدو او اضافي بلونو په خلاف درج شوي کیسونه اوریدنه وکړه. په دې موقع د سوی ګیس حکام او د کوټې ډیپټي کمشنر درخواست کوونکی نظیر آغا ډوکې نور مدعیان عدالت ته حاضر شول. درخواست کوونکی ویل چې د عدالت امرونه سره لا هم په کوټه کې د ګیس پریشر نه دی بحال شوی. د سوی ګیس حکام خلکو ته تر اوسه پورې هم اضافي بلونه لیږي. د سوی صدرن ګیس حکام ویل چې خلک کورونو کې د ګیس کمپریسرونو استعمال کوي چې دې پریشر د کمیدو سبب جوړ شوی. که کمپریسرونه ونه لګول شي نو پریشر به بحاله شي. نظیر آغا ډوکیټ ویل چې ښار ته 230 کیوبیک فوټه ګیس پکار دی. ضرورت په مطابق 230 کیوبیک فوټه ګیس بحاله کوي نو خلک به د کمپریسرونو استعمال پرېږدي. عدالت د سوی ګیس حکام ته امر وکړو چې ګیس پریشر بحال کوي، اضافي بلونه ختم کوي. وروسته د کیس اوریدنه د 24 دسمبر پورې ملتوي شوه. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.